ځواني مرګ خاطر افریدي په هغه زرخیزه خاوره سترګې غړولې دي کومه خاوره چې د شاعرانو او ادیبانو سرچینه یادېږي. ځواني مرګ خاطر افریدي د خاورو لوټو سادوخیل نوي کلي کې په کال 1910 کې سترګې غړولې دي او ټول ژوند یې د خپل کلي د خټو لوټو په تاریخي حجره کې ناسته پاسته کړې ده. دغه د خټو لوټو حجره نن هم د دې خبرې ګواهي کوي چې ځواني مرګ خاطر افریدي ډېرو خیالي خوبونو له د شعر په ژبه حقیقي رنګ ورکړی و. مصري خان خاطر افریدي په خیبر رایفل کې د مالی په توګه خپله دنده ترسره کړې وه او د خپلې دردېدلې شاعرۍ آغاز یې هم د مالیتوب په وخت کړی و. نن د دغه ځواني مرګ شاعر هغه ملګري هم د خاطر افریدي یادونه په حجره کې جاړي، کومه حجره کې چې د دغه غزلګو شاعر یادونه تازه کوي. نو دغه به موږ سره په حجره کې په میاشت کې یوه شپه وه، مونږ به غوله شپې چای مې روټۍ هغه خدمت ته به مونږ ولاړو. دا خاطر صاحب خپله حجره ده او په دې کې ناسته پاسته د مونږ سره کړې ده. او خاطر له ما په خپل لاس هم ما هغه وخت کې تعلیم و، ما وله په خپل لاس هم بعضې شیونه لیکلي. نو دلته په دې حجره کې مونږ د ده ډېر هغه باغیرام استاد هم دلته اوسېدو. نو دلته په هره شپه باندې سور به و د رباب و د منګي پټ یو طاقت پکې د موسیقي هم و. باغیرام سره به چې ناست و نو پسې مونږ ورته شپیلا کوي، په اردو کې ورته سیټ وایي. نو هغه سیټي په اواز کې بیا هغه خاطر به د باغیرام سره هغه طرز په جوړولو کې مدد کولو. باغیرام د ما پلار و، زه یې مشر زوی یم. مونږ هم دلته کور و په دغه کلي کې او پلار ما خاطر سره ناست و او بس په دغه غزلو به سره خوارۍ موارۍ کړې لګیا به وو، هغه طرزونه مرزونه به سره دواړه لګیا وو، دا طرزونه به سره پاس کړل او بیا به غزلې جوړالې بهر به نشر کېدې. ما عادل افریدي اوس د جاوید زوی یم او د خاطر مې لږه نیکه دی که نه، او جي لږه دلته ډېر خلک راځي اوسي که نه اسکېږي کښېني. مصري خان خاطر افریدي د خپل ژوند ټول غمونه په خپل زړه لکه د غر ایښي وو او دغه دروند پیټي د ځواني مرګ خاطر افریدي د ژوند ټول رنګونه تاله ترغه کړل. او خاطر داسې دردمن شاعر و چې په هغه باندې به کوم درد راغی نو ماغه شی به یې د زړه نه راوښکو. او بیا په آخر کې چې کله د کېدو دی غریب وفات کېدو نو ناظر استاد ولا اکسرا وخت او په زړه باندې دغه وه داغونه و. نو هغه اخري دغه هم د داسې لیکلي چې خاطر د وینو غرغړې وکړلې، دا یې د ژوند د ختمېدو شپې دي. مونږ د پلار خاص ملګری او دوست و، ورسره به کېناستو، ورسره به اسکېدو، ډېر عمر یې سره تېر کړی و. تش له کوره د ګدا څوک شړل نه که، چې شړل کا چې شړل کا رټل نه که، او د زړګي وینې مو وینې چې په سرې دي، تا خو ویل چې د ماشوندې خوړل نه که. په کال 1968 کې خپل ټول نیمګړي ارمانونه نیمه خوا یوړل. نن د هغه قبر هم دا اواز کوي چې خاطر افریدي به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی وي. د ځواني مرګ خاطر افریدي د وفات 42 کاله پوره شو، خو د هغې باوجود هم خاطر افریدي د خلکو په زړونو کې ژوندی دی او دا ځکه چې خاطر افریدي د خلکو په زړونو د شعر په ژبه راج کړی دی. کیمرمین هاشم علي سره سراج عارف، خیبر نیوز، سادوخیل، خیبر ایجنسی.